نیکي هیلې روغتیا روحي خپرونې ته ښه راغلاست. هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. نننۍ ویډیو د ویټامین سي د ګټو په هکله ده. ویټامین سي تاسو پیژنئ. ویټامین سي په معموله توګه باندې موږ په خپل ورځني ژوند کې ډېره استفاده ترې کوو، خو دا چې د هغې عمده ګټې د موږ په بدن کې او په ورځني ژوند کې څه رول لري، دا به نن انشاءالله تاسو سره شریک کړم. ګرچې یوازې ویټامین سي نه ده چې د موږ په بدن کې مثبت رول لري، بلکې ځینې نور ویټامینونه هم دي، لکه ویټامین B12، ویټامین A، ویټامین C، ویټامین نور ویټامینونه هم دي چې د موږ په ژوند کې رول لري او د موږ په بدن کې هر کوم یو ځان ته یو خاص رول لري. خو ویټامین سي داسې یو ویټامین دی چې موږ یې نشو کولی هغه په خپل بدن کې جوړ کړو او یا هم هغه موږ په خپل بدن کې ذخیره کړو. نو څرنګه د خپل د ساده او معمولو خوړو څخه وشو کولی چې ویټامین سي لاسته راوړو. ویټامین سي موږ کولی شو په ډېره ساده توګه باندې په خپل ورځني ژوند خوړو کې لاسته راوړو، لکه د کچالو څخه چې ډېر موږ په ساده توګه کولی شو هغه لاسته راوړو، د سبو څخه لکه د پالک، ګندنه، ترکاریو څخه هر کوم شنه سابه چې موږ په خپل ورځني ژوند کې ګورو او د هغې څخه موږ ډېر په سادګۍ سره په خپل ژوند کې استفاده کوو، په هغې کې ویټامین سي وجود لري. ډېر مشهور خواړه او میوې چې موږ ټول ورسره اشنا یاستو، د سنترو کورنۍ ده چې د هغې په هغې کې ویټامین سي ډېر وجود لري، لکه لیمو، نارنج، مالټه، دا ټولو کې ویټامین سي ډېر وجود لري او موږ کولی شو د هغې څخه ګټه واخلو. په دې باندې خو موږ پوه شولو چې موږ کولی شو چې ویټامین سي په کومو خوړو کې په ډېره سادګۍ سره لاسته راوړو. اوس چې ویټامین سي د موږ په بدن کې کومې ګټې لري هغه به د تاسو سره شریکه کړم. په لومړۍ درجه کې چې ویټامین سي د موږ په بدن کې ګټه لري هغه د پوست په برخه کې دی. د پوست په برخه کې د هغې د ځوان ساتلو په برخه کې او همدارنګه د هغې د ټولو سلولونو د تازه کولو یا د تجدید په قسمت کې ډېره مرسته کوي. په 4,000 ښځو باندې تجربه صورت نیولې ده او د هغوی د 40 نه چې تر 47 پورې سن درلودو، د دوی ترمنځ هغه کسانو چې ډېر د ویټامین سي څخه ګټه اخیستله، د هغوی جلد ډېر ځوان پاتې شوی و نسبت هغه ښځو ته چې هغوی د ویټامین سي څخه ګټه نه اخلي. بله ګټه چې ویټامین سي کولی شي د موږ بدن ته ورسوي هغه د معدني موادو جذب دی. څرنګه چې موږ په نارمل حالت کې که چیرې موږ ویټامین سي استفاده نه کړو، نو د موږ د هغه نورو ویټامینونو یا د نورو پروټینونو یا هغه ټول منرالونه یا معدني مواد چې د موږ بدن ضرورت او اړتیا لري هغه به نسبتا کم جذب کړي نسبت هغه وخت چې موږ ویټامین سي څخه استفاده کوو. کله چې د موږ سن د 25 څخه پورته ځي، نو د موږ د بدن جذبیت او د ویټامین سي او همدارنګه د کلسیم او د نورو هغه موادو ته چې د موږ بدن ضرورت لري تر څو چې د هغې حجرې او سلولونه تجدید کړي هغه په کمښت باندې ځي. نو ځکه ویټامین سي کولی شي چې د هغوی جذب لږ څه د نارمل حالت څخه هم ډېر کړي. بله ګټه چې ویټامین سي د موږ بدن ته رسولی شي او ډېره مهمه ګټه ده د موږ بدن ته، کله چې د نورو هغه موادو ته چې د موږ بدن ضرورت لري تر څو چې د هغې حجرې او سلولونه تجدید کړي هغه په کمښت باندې ځي. نو ځکه ویټامین سي کولی شي چې د هغوی جذب لږ څه د نارمل حالت څخه هم ډېر کړي. بله ګټه چې ویټامین سي د موږ بدن ته رسولی شي او ډېره مهمه ګټه ده د موږ بدن ته، کله چې موږ په بیرون کې ازاده هوا تنفس کوو او ډېر میکروبونه او انتانات کیدلی شي چې موږ د مختلفو لارو څخه بدن ته داخل شي، خو د هغې په مقابل کې ویټامین سي کولی شي چې مقاومت وکړي او هوا په ټوله سره ډېره چټله او مرداره ده. په اوسني وخت کې دود کیدلی شي اوسي نایتروجن، کاربن دای اکساید یا کاربونس یا نایتروجن مونوکساید، دغه ټول مرکبات او عناصر کیدلی شي چې په هوا کې اوسي او موږ هغه تنفس کو او موږ د مختلفو ناروغیو سره مخامخ شو چې عمده یې لکه د سرطان ناروغۍ سره موږ کولی شو چې مخامخ شو. خو ویټامین سي په واسطه باندې د هغوی په مقابل کې مقاومت پیدا کیږي او د دې نه مخنیوی کوي تر څو چې موږ د سرطان په ناروغۍ باندې اخته شو. ویټامین سي نورې ګټې هم کولی شي د موږ بدن ته ولري، لکه د سکتې مغزي څخه مخنیوی، د وجود د بدن د ایموني سیستم تقویت او همدارنګه د موږ د بدن د فزیکي عملکرد مقاومت او داسې نورې ګټې درلودلی شي. هیله لرم چې د نننۍ ورځ معلومات مو ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي. تر بیا مو الله مل شه.